اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کی فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرمائی اے زما حبیب پیغمبرہ دی مؤمنانو تا او آیا چی کل تاسو پردے زنانہ اوینی نو خپل نظرون اخکتا کئی. او بل دے کی فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، او او آیا دی مؤمنانو زنانو تا دی زنانو تم او آیا دی مؤمناتو تا چی کل تاسو پردی نارینا اوینی نو خپل نظرون اخکتا کئی. دا دا قرآن حکم دے او دا دی منل پا ہر چا باندے لازم او فرض دی و ضروری دی. نو مؤمنانو سڑو تا خطاب دے چی تاسو با پردو زنانو تا نگو ریا، او زنانو تا خطاب دے چی تاسو با پردو نارینو تا نگو رئی. پردو نارینو نا مراد سوک دی هاگا کسان چی دا دی زنانو ور سر نکاح کیگی، دا اجنبی دے، دا دی دا پارا پردے دے، کدای دا ترزوی وی کدا مامازوی وی. دا زنانه بادتا نگوری او ددن بستر او پرده کئی. دا رنگی مؤمنانو سڑو تا پکار دی هاگا زنانه چی دا دور سر نکاح کیگی نو دی زنانه تا بدی نگوری، دی زنانه تا قتل پا بد نظر سرا دیتا دسترگو شہوت ویلی کیگی. اللہ پاک دیتنا منگو تاسو ساتی. یاد لرئی چی دا چا نظر پا کنٹرول کی نوی نو دا دی انسان زڑم پا کنٹرول کی نوی، او چی کل زڑم پا کنٹرول کی نوی نو بیا نور بدن بیم پا کنٹرول کی نوی دنوی بیا گناہون زیاد کیگی. نو اصل چیز اغا دا نظر حفاظت دے. علماء کرام فرمائی چی دا نظر دا شیطان دا غشون یو غشه دے، پا دے باندے تا شیطان دوکا کئی چی نظر غلط استعمال شو دا غی وسوسی زڑتا رازی، او بیا دا انسان زڑ چی دے اغا دا کنٹرول نا بہر شی او دے دا زڑ نا مجبور شی نو پا گناہ کی مبتلا شی. نو دا نظر با حفاظت کے دا موت تا شریعت متوہرہ حکم کرے، دا قرآن حکم دے. نن سبا معاشرہ کی کمونگو تاسو اگورو نو نارینا اگورا زنانو تا سنگ گورو، زنانا اگورا چی نارینو تا سنگ گوری. دا خکارا دا اللہ رب العزت او دا اللہ رب ذوالجلال جل جلالہو قہر تا دعوت ورکول دی گورا. نو دا سترگو دا شہوت نا بزان ساتی. سترگ دا غواری دا خواہش کئی، دا طلب کئی تانا، دا اجتہاد دا سترگو چی دا غلط استعمال شی. نو سترگ با دا غلط استعمال نساتی. کل چی سترگ غلط استعمال شو یاد لرا دا سی وقت راشی چی تا بیا دا غلط استعمال دا ایمان نم خلاصی گورا.